السلام علیکم دوستانو، څنګه یو؟ امید لرم چې ښه به یې. د پاکستان د کرکټ مینوال خو به ډېر زیات خفه یي. بېګا چې کوم میچ وشو نو واقعي چې دغه د کرکټ مینوالي او د شپې 9 بجې دغه لوبه شروع شوې وه او بیا د شپې په 1 بجه ختمه شي په باندې یوه، نو شوګیروکي او بیا داسې مایوسه شي نو ډېره د خفګان خبرې. نو دوستانو بېګا چې کوم میچ وشو نو پاکستان لومبی بیټینګ وکړو چې 206 سکور یې وکړو. موږ ویل دغه لوبه به وګټي، خو بس د بده مرغه دغه 206 سکور په دغه پیچونو باندې هم کم دی. نن سبا کرکټ دومره تیز شوی دی چې بس په حساب به نه پوهېږي. هغې یو کلاړي و چې څه نامې وه، خو بس د ظالم بچو چې کم شاټ به یې والو بس دا باونډري به یې واله. بس د پاکستان بالنګ هم معمولي لږ کمزوری، خو خیر سکور خو ښه برابر سکور او ښه مقابله یې وکړه، ځکه چې 2 باله یې پرېښود، یعنې دغه سکور هغې چیس کو. او بله حارس روک چې کومه اوور وکړه هغه اخیره کې اچکه ورکړه، یعنې میچ پاکستان سره و. نو بس به هر حال په لوبه کې هار جیت راځي. دغه سیریز بس 2-1 سره مطلب لکه چې ساوث افریقې بس وګټلو، یو میچ پکې پاتې دی، 2 میچه ساوث افریقې وګټل او سیریز یې وګټلو. خو بس یو میچ پاتې دی، هغه مطلب هیڅ پیدا نه کوي. خو بیا هم چې پاکستان هغه ترې وګټي نو کلین سیپ نه به ځان بچ کړي. بل بیا دې پسې اوډیایي دی، بیا ټیسټ دی، هغې کې به زمړه سیریز به هغه وګټي انشاءالله. نو لوبه کې هار جیت راځي، لکه چې بېګا کومه لوبه وشوه او بیا سیمایوب سپیشل د وطن دپاره لوبه وکړه، زبردسته لوبه یې وکړه، ځکه چې 98 سکور و او هغه سینچري ونه والګي. یعنې ده کولی شو چې د سینچري والی وی، خو هغه ویل نه چې یو بال باندې سینګل کېږي پرېږده چې چکه پرې ولګي. نو عباس افریدي خوا ولاړو، هغه ته یې ویل چې ته چکه ووهه، خو زه مطلب نه در وړم، که زه اوس در وړم نو سینګل کې در وړم سکور کمیږي، خو پرېږده ته چکه ووهه. خو خپله هغه سینچري برابره نه کړه. نو زبردسته لوبه سیمایوب وکړه. بس دا زموږ دپاره داسې وه چې لکه ده ډبل سینچري وواله، د وطن دپاره یې لوبه وکړه. بل بابر اعظم پام کې نه دی، خو بیا هم لږ ډېر سکور یې وکړو. نو ښه سکور شوی وی زما په حساب 206، خو چې دې سره څنګه وروستی بیټینګ دی نو په دغه پیچ باندې 2500 پکار و او لږ کوشش یې چې کړی وی بیا پکې ساوث افریقا ریسارېده ولې چې پاکستان سره بالنګ مضبوط دی، خو بېګا بالنګ په نظر صحیح نه راتلو. تاسو څه وایئ د کرکټ مینوال په کمنټ کې رایې راکئ. او بېګا چې کومه پرون هغې نه مخکې لوبه شوې وه د افغانستان او د زیمبابوې، نو دغه د زیمبابوې ټیم له افغانستان غټ شکست ورکړو او دغه سیریز 1-1 په. نو دغه سیریز اوس خوندور شو او د پاکستان دا سیریز چې دی بس دا داسې وشوه چې ساوث افریقې سیریز وګټلو، یو لوبه ده، خو بیا هم چې پاکستان د کلین سیپ نه ځان بچ کړي نو ښه خبره ده. دوستانو دغه د کرکټ معلوماتي ویډیو او د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او اباد اوسئ چې چېرته هم یئ. الله په امان.